سلامونه ملګرو. what are the documents required for the scholarship؟ د scholarship لپاره کوم اسنادونه هغه ضرورت دي تر څو موږ یو نړیوال scholarship وګټو. زیاتره ملګرو پوښتنه کوله چې موږ کوم اسنادونه برابر کړو چې یو scholarship ته پې اپلای وکړو او د هغه scholarship لخوا زموږ غوښتنلیک ومنل شي. درنو ملګرو، اسنادونه چې زه درته کوم وایم دا ډېر مهم اسنادونه دي. که چیرې دغه اسنادونه تاسې ولرئ او په صحیح طریقه باندې تاسې اپلای وکړله نو تاسې کولی شئ هغه سکالرشپ در سره وګټئ. نو د هر څه د مخه یوټیوب چینل در سره زموږ سبسکرایب کړئ، ملګرو سره یې شریک کړئ او دغه ویډیو د هغه دوستانو سره شریکه کړئ کوم دوستان چې غواړي د نړیوالو سکالرشپونو ته اپلای وکړي او هلته لاړ شي او هلته زده کړې وکړي. نو راځو کوم اسنادونه چې مهم دي په هغې کې لومړی پاسپورټ دی. په اسنادونو کې لومړی مهم اسناد چې دی هغه پاسپورټ دی. زیاتره اروپایي ملکونه که چیرې تاسې د هغه سکالرشپ ته غوښتنلیک ډکوئ، فورم ورته ډکوئ، نو د هغوی لومړی شرط چې دی هغه د پاسپورټ دی. یعنی د ایټالیې هیواد دی، د ترڅنګه ډاټ سکالرشپونه دي، د جرمني هیواد سکالرشپونه دي، نور تایلند هیواد سکالرشپونه دي، یا اکثره کوم نړیوال سکالرشپونه چې دي د اروپایي ملکونو هغوی لومړی شرط څه دی؟ پاسپورټ دی. لومړی باید تاسې پاسپورټ ولرئ او البته په پاسپورټ کې باید ستاسې یو کال وخت اوسي، مطلب 2023 ته 2024 پورې وخت پکې چې کله وخت ختم شو کولی شئ بیا تمدید کړئ. خو په پاسپورټ یاد دې نه وي چې زیاتره هیوادونه البته د پاکستان او د ځینو نورو هیوادونو په شمول لکه ترکیه شوله دوی اوله کې ثبت نام کې پاسپورټ نه غواړي، خو کله چې بیا تاسې ځئ بیا پاسپورټ درنه غواړي. نو زیاتره په ثبت نام کې پاسپورټ نه غواړي، خو اکثره کوم سکالرشپونه چې دي دوی په ثبت نام کې له تاسې پاسپورټ غواړي او که چیرې پاسپورټ ونه لرئ تاسې نشئ کولی هغه فورم یا غوښتنلیک ډک کړئ. نو د هر څه د مخه لومړی باید تاسې پاسپورټ ولرئ. دوهم ملګرو تذکیره ده. که چیرې غواړئ تاسې یو نړیوال سکالرشپ ته اپلای وکړئ نو تاسې باید تذکیره الکترونیکي تذکیره ولرئ. که چیرې تاسې الکترونیکي تذکیره ونه لرئ نو هغوی تاسو ته وایي چې تاسې دغه کاغذي تذکیره مو انګلیسي ته واړوئ، بیا هلته وزارت خارجه نه ټاپه کیږي او ځینې ټاپې پې وهل کیږي. نو که چیرې غواړئ یو سکالرشپ ته اپلای وکړئ باید تاسې الکترونیکي تذکیره له ځان سره ولرئ. الکترونیکي تذکیره باید ولرئ. الکترونیکي تذکیرې د احصایې او معلوماتو کوم ریاست چې دی په هر ولایت کې بیل بیل ریاستونه دي، د دوی لخوا ورکول کیږي. فورم ورته ډک کړئ او هغه نه بعد بایومیټریک وکړئ تر څو الکترونیکي تذکیره واخلئ. الکترونیکي تذکیره ډېره مهمه ده. ورپسې د زیږېدو کارت دی، بډ کارت چې ورته وایي. ملګرو که چیرې تاسې یو نړیوال سکالرشپ ته اپلای کوئ نو تاسې نه بیا ځینې سرټیفیکیټ ځینې په غوښتنلیک په ډکولو کې غواړي او ځینې چې کله تاسې کامیاب شئ تاسې نه غواړي. نو بډ کارت یا بډ سرټیفیکیټ چې دی دا د صحتعامې ریاست څخه اخیستل کیږي. په دې کې ستا د مور نوم، د پلار نوم او د زیږېدو وخت او هغه تا وزن، ترڅنګه لوکیشن او ښار او ولایت او هیواد او امضا او دغه ټول دې کې څنګه ځای پر ځای شوي. نو بډ کارت ډېر ضروري دی. تاسې کولی شئ د صحتعامې د ریاست څخه یې په هر ولایت کې ترلاسه کړئ. بل سرټیفیکیټس دي، هغه سرټیفیکیټ چې تاسې په پوهنتون کې اخیستی وي، هغه چې تاسې په ټریننګونو کې اخیستی وي. دلته وګورئ، دلته دا مختلف سرټیفیکیټس دي. د واټر جیم دی، د واټر سپلای دی، د ترڅنګه د ګرامر دی، د انګلیسي ژبې دی، د ریفیټ دی، نه ټول انجینرینګ اړوند مربوط دي. کله چې یو سکالرشپ ته تاسې اپلای کوئ باید تاسې دغسې سرټیفیکیټس ولرئ تر څو دا تاسو ته هغوی ته دا ښکاره شي چې واقعا دغه کس چې کوم دی دا تکړه او لایقه کس دی او د دغه سکالرشپ لپاره څنګه دی دا جوړ دی او آماده دی او دی وړتیا او لیاقت لري. ځکه ټول تحصیلي اسناد یې څنګه دي بشپړ دي او د بغیر د تحصیلي اسنادو هم دا نور سرټیفیکیټس لري تر څو دلته راشي او دا زده کړې وکړي. نو باید تاسې دغسې ستاینلیکونه واخلئ، په ټریننګونو کې برخه واخلئ. بل چې دی د دندې ستاینلیکونه دي یا جاب سرټیفیکیټس دي. درنو ملګرو هر کله چې تاسې یو وظیفه سټارټ کوئ نو که د ښه کارکردګي مو کړې وي هلته تاسې ته جاب سرټیفیکیټس درکول کیږي، اپریسیشن سرټیفیکیټ هم ورته ویل کیږي. دا تاسې ته درکول کیږي ستاسې د تشویق لپاره. نو دا باید تاسې ځان سره وساتئ کله چې تاسې کوم سکالرشپ ته اپلای کوئ دا درنه غواړي. لکه د ترکیې سکالرشپونه چې اوس راغلي دي دې کې هم درنه غواړي. هیلث سرټیفیکیټ دی بل.
د صحت د برخې هغه سرټیفیکیټ باید ته ولرئ چې تا فزیکلی او منټلی ټول باید ته څنګه جوړې. دا هم د صحت عامې لخوا ورکول کېږي چې دا وړون خو نه دی یا کڼ خو نه دی شل خو نه دی، یعنې تا د روغ صحت سرټیفیکیټ دی. دا هم ډېر زیات پکارېږي روپۍ ملکونو ته چې کله ځئ نو دا درنه څنګه کې غواړي. بل درنو ملګرو اپډیټ سی وي ده، لکه 2023 کال دی بیا تاسې 2023 کال لپاره خپل اپډیټ سی وي ولرئ. د ترکیې، د جرمني، د دې ترڅنګ د روسیې، المان دغه یعنې دغه ټول سکالرشپونه راغلي دي، تاسې نه اپډیټ سی وي غواړي، باید تاسې خپل اپډیټ سی وي ورته جوړه کړئ او په دغه کې خپل معلومات ولیکئ. یعنې اووم مهم هغه اسناد چې ډاکومنټ چې دی هغه سی وي ده چې تاسې باید سی وي ولرئ. بل چې دی ډیپلوما سرټیفیکیټ پلس ترانسکریپټ. د پوهنتون نه که چیرې تاسې فارغ یاست نو باید تاسې خپل د پوهنتون سرټیفیکیټ ولرئ. دې کې ډیپلوم نشته، یوازې دا سرټیفیکیټ دی او د ترانسکریپټ دی. نو مشکل نشته، که چیرې سرټیفیکیټ او ترانسکریپټ مو وي تاسې کولی شئ اپلای پرې وکړئ او هغه هیواد ته لاړ شئ. خو که چیرې ډیپلوما وي لا ډېره ښه خبره ده. دا ګورئ دا موږ سره سرټیفیکیټ دی او دی څنګه دی د ترانسکریپټ دی. البته ډیپلوما چې ده یا ډیپلوم چې دی هغه تر اوسه نه دی اخیستل شوی، نو که چیرې تاسې اخیستی وي هغه به هم تاسې پکې څنګه کوئ ذکر کوئ. خو که چیرې تاسې ماسټرۍ ثبت نام کوئ، غوښتنلیک ورته اړه کوئ، تاسې باید حتمي د لیسانس د دورې سرټیفیکیټ او د ترڅنګ ترانسکریپټ د وزارت تحصیلات عالیه او د ترڅنګ د وزارت خارجه څخه څنګه کړي پاس کړي وي. بل چې د سیکنډري سکول سرټیفیکیټ یا شهادتنامه ده، دا هم ډېره مهمه ده. که چیرې تاسې غواړئ یو سکالرشپ ته اپلای د لیسانس لپاره وکړئ، باید ستاسې شهادتنامه د وزارت معارف څخه څنګه هغه ټاپه شوي او دوی ترڅنګ د وزارت خارجه ټاپه کې چیرې پوي وي نو ډېره ښه خبره ده. بل چې دی فوټو سایز دی، باید تاسې هر کله چې سکالرشپ ته اپلای کوئ یو قطعه عکس باید ولرئ چې دغسې سپین بکګراونډ ولري، دغسې مخ هر څه پکې صفای، سترګې پکې روښانه هر څه پکې ښکاري. که چیرې یو سرټیفیکیټ دغه وي عکس چې تاسې په موبایل اخیستی وي نو هغه بیا نه منل کېږي او ریجیکټ کېږي. بل چې دی انټنټ لیټر دی، اکثر سکالرشپونه انټنټ لیټر غواړي یا اراده لیک ورته وایي چې تاسې هلته ځئ د لیسانس یا ماسټرۍ یا دکتورا لپاره یې تاسې اراده سره اوس به څه کوئ هلته. که چیرې تاسې هلته ماسټرۍ، لیسانس، دکتورا وکړه، بعد له هغه نه څه پلان لرئ تاسې د پلان په اړه دلته څنګه کېږي لیکل کېږي. بل ریسرچ پلان دی، دا 11 مهم ډاکومنټ چې دی هغه ریسرچ پلان دی. باید تاسې یو ریسرچ پلان ولرئ تر څو فرض مثال why do I choose to study in the university of یو یونیورسټي نوم یې ورکړی، ولې زه غواړم هلته یونیورسټي کې زده کړې وکړم. بل وایي why do I choose to study in the US کې زه یونایټډ سټیټ کې امریکا کې زه زده کړې کوم، ولې هلته زه زده کړې کوم. علت چې دی خپل معرفت یې لیکلی دی او دې ترڅنګ نور معلومات، یعنې دغسې چې ریسرچ پلان کې لیکل کېږي. بل چې د پرسنل سټیټمنټ دی، پرسنل سټیټمنټ چې دی یو بل غوښتنلیک یو فورم دی ډکول کېږي د خپل ځان باره کې، د دغه سکالرشپ د ګټلو په باره کې. دا تاسې نه ضرور دی چې دا باید تاسې ځان سره ولرئ. دا او بل دې کې موږ نه هېر شوی دی د انګلیسي ژبې سندونه دي. درنو مینوالو که چیرې تاسې ټوفل، آیلټس او دې ترڅنګ ډولینګو ټسټونه ورکړي وي نو تاسې کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره اروپایي کوم ملکونه چې دی ایټالیا ده، جرمني دی، یعنې دغه اروپایي فرانسه دغه اروپایي کوم ملکونه چې دي دې ته کولی شئ په ډېره اسانۍ سره د هغه ځای دغه سکالرشپ وګټئ او هلته زده کړو لپاره لاړ شئ. نو هیله ده چې دغه معلومات مو خوښ شوي وي، دغه ډاکومنټس تاسې برابر کړئ او درسره وساتئ تر څو که هر کله چې سکالرشپ ته اپلای کوئ نو دغه ډاکومنټس تاسې نه غواړي، دا ریکوایرډ دي او دې نه بعد تاسې هغه غوښتنلیک ډک کړئ او انشاءالله ستاسې د کامیابېدو چانس هم څنګه دی په دې سره زیاتېږي. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ.